لیږم انشاءالله ولز مناظره به کوو. خو ما ته معلوم وي چې تر زهر و ډرم څکلی شي، د خودکشۍ په حرام مرګ باندې مرګ قبلولی شي، خو زموږ سره نشي کېناستی انشاءالله. د درته په طور د پیشنګویي باندې زه وایم. الدوحه اسلامک ساؤنड सिस्टम رابطہ نمبر 03005949 انتهایی محترم اوریدونکو کتونکو، نن 7 مارچ 2022 دی. زه تېرې یوې هفتې نه مسلسل په سفر باندې وم، شپه م اکثر سفر و ورځې به جلسې وې. بیا دې کې څه ورځې زما په بلوچستان، کوټه کې وې، پشین کې وې، مختلفو علاقو کې. دې دوران کې پرون په لاره باندې ما ته څه ملګرو ویډیو راولېږله. زه چونکې په لاره وم، په سفر کې وم، هغه ملګرو ته خو ما یو آډیو پیغام فوري طور ورلېږلی و، خو ما سره څه ذریعه نه وه چې په هغې باندې ویډیو پیغام موږ ریکارډ کړو، میډیا ته ورکړو. هغه خبره دا وه، هلته پشین کې چې کوم بدنامې زمانه جاهل غټ بدعتي عبدالخالق مفتوح اوسیږي، هغه یو پیغام ریکارډ کړی دی او د هغې خلاصه دا ده چې زه په دغه کې وم، په افغانستان کې وم، او بیا راته چا ټلیفون وکړو چې پلانکی راځي او ته ورسره مناظره وکړه. نو اول خبره خو دا ده چې د مناظرې څه اصول وي، څه شرایط وي، څه ترتیب وي، په هغې سره کېږي. دغسې نه کېږي چې یو څوک د ذهن نه خبر نه دی او ته وایې چې هله زه راغلم او ما سره مناظرې ته کښېنه. نو دا خو انتهایي د جلغ انداز دی. باقي دا خبره چې ته مناظره، نو تا کې بل کال مونږ پړی اچول راښکي هم ته مونږ سره نه کېناستې، ټوله دنیا کتل او بیا هم زما یقین دی انشاءالله چې په تا کې پړی مونږ واچو که نه د مردار سپي په شانتې دې راکاږو، انشاءالله ته به بیا هم جوړ نه شي زموږ مخامخ کښېني. مناظره هغه ټوله دنیا ګوري. ته یوه مناظره خپله په ریکارډ باندې وښایه چې تا چېرته پنجپیریانو سره کړي، غیر مقلدو سره دې کړي، دیوبندیانو سره دې کړي، چا سره دې کړي، چېرته یوه مناظره په ریکارډ وښایه. زمونږ مناظره نو الحمدلله مونږ د باطلو کورونو ته تللي وو، که بریلیان دي، که ستاسو په شان سیفیان دي، که پنجپیریان دي، که غیر مقلد دي، الحمدلله کورونو ته پسې ورغلي یو. 4-5 غنټې مناظرې زموږ تقریبا د 500 نه زیاتې مناظرې په ریکارډ باندې دي. دا باطل هم مني چې دیو کم از کم په مناظره کې هغه سیریس دي، یقینا دیو مناظره کوي، ګپ شپ نه لګوي. دې خو باطل هم ګواهي ورکوي الحمدلله. دویم نمبر دی وایي چې په خپل پیغام کې پشین کې دیوبندیان چې پنجپیریت او وهابیت ته خدمت کوي. نو اصل خبره دا ده د دیوبندیت چې په کومو عناصرو باندې مشتمل دی او د کومو عناصرو نه مرکب دی، هغې کې اول نمبر د شرک او د بدعت تردید. دا د دیوبندیت خاصه ده، دا د دیوبندیت امتیازي شان دی. نو تاسو ته د شرک او د بدعت تردید چې دی هغه وهابیت او پنجپیریت ښکارېږي، نو بیا بېشکه مونږ وهابیان پنجپیریان صحیح. باقي دا ده چې اوس په تاسو باندې دغه څیز بد لګېږي، نو الله تعالی دې ستاسو زړونه وچوي. اوس تاسو د دارالعلوم کراچۍ والا پنجپیریان بې دغه ښکارېږي، وهابیان ښکارېږي، حقانیین والا درته ښکارېږي، دیوبند والا درته ښکارېږي، هندوستان والا، نو تاسو ته دغه ټول ښکارېږي، چشمې هم دغه لګولې دي، په دغه ګن کې عادت یې. نو بس موږ ستاسو په دغه لقب خوشحاله یو. خیر دی وایي، خو شرم درله پکار دی چې دغه پنجپیریان غیر مقلد درپسې کورونو ته درتله، الحمدلله زموږ د وجې نه منه دي، موږ کنټرول کړي دي. دویم نمبر د زما باره کې و چې دی هلته راغی او جلسې وکړې. جلسې هم څه دغسې جلسې نه وې، خو بس یو څو ماشومان پکې ناست وو. الحمدلله مونږ د هغې تصویران زموږ ملګرو ورکړي دي په نیټ باندې. هغه ټوله دنیا کتی شي، استاد دروغو ته هم کتی شي چې ته څومره کذاب او دجال انسان یې. لعنت الله علی شرکم، د هغې په جواب کې ورته زه دغه ووایم. دریم نمبر دی وایي چې ما ته کس فون، ما یادوي چې دته کس فون وکړو، دا هم دروغ وی. ما ته یو کس ټلیفون وکړو، ما ته یې وویله چې د پلانکي سره د مناظرې په حوالې سره خبره. ما ورته ملګري زه فلحال جلسو پروګرامونو کې هم زما شیډول بیزي دی، او دته ووایه په خپل آډیو پیغام کې هم ورته ریکارډ کړو چې کله هم دې زړه غواړي، کله ما ته صرف ورځ مخکې اطلاع راکړه ذمه دار سړي په ذریعې، زه به خپل شاګرد درولېږم، اصول شرایط به در سره طی کړي، انشاءالله مناظرې ته به زه راځم. هغه ما جواب ورکړی دی. څلورم نمبر دی شیخ رحیم الله صاحب دامت برکاتهم العالی و حفظه الله بارک یو چې زمانه لیټرین کې پټ شوی. نو ظالمه خو تاسو پسې مدرسې ته درغلی او شرم او حیا درته نه درځي چې یو څوک درپسې کور ته درشي، مدرسې ته درپسې درشي او بیا هم ته وایې چې هغه پټ شوی دی. نو اوس د دې موږ څه جواب وکړو؟ باقي زه دلته په اخره کې بیا جواب ریکارډ کوم. د پشین کوم علما چې دي هغه ما وکتل انتهایی مخلصه دیوبندي عالمان دي، الحمدلله د عقایدو نظریاتو نه ښه زبردست دي. البته هغه شریفان خلک دي، علمي استعداد لرونکي خلک دي،
هغه تا ته یو سپي حیثیت هم نه درکړي چې سپي ته سړی کوري وایي که نه قسم دی تا ته حق حیثیت هم نه درکړي هغوی ما وکتل هغوی حالات ما وکته ومې لیدله دومره حیثیت درکولو ته هم نه دی تیار چې دا ته یې درکړي. دریم نمبر زه تا ته دغه خپل پیغام وایم چونکې فلحال ځکه تا ته نن هم وښیم زما سره نن په شیډول باندې اوس روان یم دغه پیغام ریکارډ کوم وځم 6 پروګرامونه نن زما سره په 400 کې دي 6 پروګرامونه دغسې تر رمضان مبارک پورې دی نه پس 2 ورځې پس دوره شروع کېږي سهار وختي کې به 3 غنټې 3.5 غنټې سبق وایم بیا به وځم روزانه په بنیاد 15 جلسې 6 جلسې 15 جلسې 6 جلسې دغه خلکو ټایمونه اخیستي وي 2 میاشتې مخکې ټایمونه اخیستي دي هغوی انتظار کړی دی اوس چې مونږ هغوی جلسو ته نه ورځو د هغوی ټوله جلسه هغه متاثره کېږي خفه کېږي هغه خلک تا ته دغه وایم چې د رمضان مبارک پورې زما شیډول مکمل بیزي دی د هغې نه وروسته په رمضان مبارک کې یا د رمضان مبارک نه وروسته چې کله هم د تا غوزله غواړي کله ته دغسې وکړه صرف 2 منټه پیغام به ریکارډ کې په خپل پیج باندې به ورکړي یا زموږ یو ذمهدار ملګري سره به رابطه وکړي انشاءالله العزیز په بلوچستان کې خپل یو شاګرد تا ته درولېږم در به شي په ادب احترام به در سره کښېني موضوع به متعین کو شرایط به متعین کو تاریخ ځای به متعین کو که ته پېښور ته راتلې د بس کرایه هم درته در کومه نه جانه دلته مېلمستوب هم کومه که په بلوچستان په کوم ځای کې کول غوښتل انشاءالله العزیز هلته به یې کېدو ځای به ته یې کړو ورځ مخکې ووایه زه به هلک درلېږم انشاءالله العزیز مناظره به کوو خو ما ته معلوم وي چې ته زهر و ډرم څکلی شي د خودکشۍ په حرام مرګ باندې مرګ قبلولی شي خو زموږ سره نه شي کېناستی انشاءالله دا درته په طور د پیشنګویي باندې زه وایم باقي دا ده چې موضوع هغه به انشاءالله العزیز ته کړو یو عقیده به ستا راواخلو یو عقیده ته زموږ راواخله یو مسله به موږ ستا راوالو یو مسله ته زموږ راواخله چې واقعي زموږ عقیده وي واقعي زموږ مسله وي الزام نه وي ستا به موږ دغسې یو عقیده او دغسې یو مسله رالو چې الزام نه وي په تا او یقینا ستا عقیده وي نظریې انشاءالله کې به نو د مخامونه ستا دجل موږ مخکې هم دنیا ته خوله یو ځل بیا ورته وروښایو ما دغه خپل پیغام درته ریکارډ کو امید دی چې ستا هغه دجالیت خو مخکې هم خلکو پېژندل او ستا د دې خبرو ضرورت هم نه و جواب ما ته د بلوچستان نه ډېرو علماو مشرانو رابطه وکړه ما ته ویل چې مه کوه جواب دا سړی د سپي حیثیت نه لري چې سړی ورته کورې ووایي نو خو بهرحال بیا هم د اتمام حجت دپاره درته ما دغه جواب ریکارډ کو انتهایي بدزبانه انتهایي ګستاخی موږ د نورو باطلو سره هم چې خبرې کېږي د کم از کم دغسې انداز زموږ نه وي د تا سره چې کم دی ته دومره خبیث او ملعون او مردار انسان چې ته موږ مجبوره کړې چې دا ژبه درته استعمال کو الله دې ستا د شر نه امت مسلمه محفوظ کړي اوس ذلیله دومره چې افغانستان کې مردود وګرځي پاکستان کې مردود وګرځي خو شرم څه شی چې په چا پسې ورپسې الله دې دغه فتنې نه دغه شرکیات و بدعات و فتنې نه الله امت مسلمه محفوظ وساتي واخر دعوانا الدوحہ اسلامک ساؤنड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल-दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296